ګرانو دوستانو دلته د ستاسو نه بغیر زه لاړم پراپرټي مې چینج کړه. صرف هغه پراپرټي چې زموږ د کنټرول پراپرټي ده، مثلا انپوټ کنټرول چې دی، انپوټ کنټرول کلاس دی، په دې کې دا پراپرټیز ډیکلیئر شوي دي. نو اوس دا هایټ چې ما د دې زیات کو، د هایټ ما د چی نه زیات کو، هماغه انپوټ کنټرول ته لاړو او دلته هایټ دی 10 پکسل کو. نو د دې سایز مونږ سره غټ شو. دا یو کلر ایچ په درد نه خوري، دا ماوس چې نږدې کې ایچ دا ختمه بیخي دی نه خوند یې نشته. ورته وایي چې کله فوټر سیټ یا مثلا ماوس چې کله هول کې نو دا کلر دی نه اخلي، ضرورت نشته. بیا د هغې نه بعد ریفریش او همدارنګه هېڅ څه دی ما اخلي، به دا ټول مو ختم وکړو. ډیفالټ نو دا مونږ سره دا شو. اوس دې کې مونږ کولی شو چې دلته لیست انتخاب کړو. دا لیست شو. ما دلته د دې دواړو سایز څنګه جوړ کړو؟ د انپوټ سایز بیل جوړ شو، د دې بیل جوړ شو. ځکه چې دا لیست چې دی، دا لیست ډراپ ډاون لیست، د دې دپاره مونږ دلته خپل کلاس لرو چې نوم یې دی لیست ویو، او دا انپوټ ټایپ ټیکس چې دی د دې لپاره خپل کلاس لرو چې نوم یې دی انپوټ کنټرول. انپوټ کنټرول کې موږ هایټ ورکړو، دلته موږ هایټ ورکړو لیست ویو ته، نو د دې دواړو هایټ برابر شو، دلته هم هایټ برابر شو. اوس دا شو موږ سره د سی اس اس یو ریسپانسیو ډیزاین. ریسپانسیو ډیزاین نه مطلب دا دی چې هغه اکسیسیبلی په هر پلیټ فارم کې، په هر سیستم کې اکسیسیبلی، او داسې نه وي چې یو کنټینټ یو خوا راکش کوو بل کنټینټ د بل خوا راکش کوو، نو داسې به نه وي. نو زمونږ فاینل هم دا دی چې یعنی مونږ او تاسو وکتل چې څنګه کولی شو چې یو ریسپانسیو ډیزاین جوړ کړو. دا یو فورم ما ډیزاین کړی، غوښتل مې تاسو ته جوړ کړم، خو نیکسټ به زه مونږ او تاسو به آینده سټارټ کوو سیمنټیک، یعنی هغه برخه چې تاسو به بیخي میجیکلی دا یاد کړئ چې څنګه موږ د یو ویب سایټ ډیزاین جوړولی شو. ډېر ایزي، اسانه، without any issue, without any error، اسانه ایزي. نو سیمنټیک ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټس، دا د ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټس دي چې دا تا ته هر څه تیار درکوي. که نویګیشن بار دې پکار وي د همغې دپاره یو بخش درکوي، که ارټیکل دې پکار وي یو ارټیکل لیکي، مقاله لیکي، هغې ته بخش درکوي. که یو سیکشن دی په ویب سایټ کې پکار وي چې داسې یو سیکشن جوړوم، نو هغې دپاره هم درته ایلیمنټس درکوي. د دې چې دا خپل ایلیمنټس دي، دا به زه تاسو ته تشریح کوم چې د دې دا ایلیمنټس دا ټول دي آرټیکل او اسایډ او ډیټیلز او فیګر کیپشن، فیګر او فوټر. د دې په واسطه موږ کولی شو چې هم ریسپانسیو ویب سایټ جوړ کړو، هم داسې ویب سایټ جوړ کړو چې سرچ انجن اپټیمایزیشن سره ښه کمیونیکیشن ولري. یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن، سرچ انجن چې کوم دی په دنیا کې، هغې که هسې یو کیورډ هم د ستاسو د ویب سایټ په باره کې ورکړي چې هغې مربوطه ستاسو په سایټ کې څه معلومات دي، نو د سیمنټیک ایچ ټي ایم ایل کار دا دی چې ستا ایچ ټي ایم ایل، سیمنټیک ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټس کار دا دی چې ستا د ایچ ټي ایم ایل لیاوټ، د ستا د ایچ ټي ایم ایل سټرکچر داسې جوړوي چې تاسو به په خپله هم پوه شئ چې اوس دا ریسپانسیو هم شو، او اوس دا ایزي اکسیسیبل هم دی، او اوس دا ایزي د دې سرچ انجن اپټیمایزیشن هم کېږي. نو دا نیو ټیکنالوجي چې په دې کې نیو نه ده، ډېره پخوانۍ ده، خو لکه موږ دې دپاره وایو چې پخوا موږ د دومره وخت دا موږ نه استعمالوو، خو چې کله موږ په دې باندې کار وکړو پوه شو چې دا موږ ته داسې لیاوټ راکوي چې بیخي کسټمایز وي زموږ په خوښه او ایزي د مینټین کولو لپاره چې اپډیټ یې کړي او تغییرات پکې راولي، په هیډر کې راولي، په نویګیشن بار کې راولي، هر شي کې راولي. د اوس دپاره ښه وخت، د ستاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه، او انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به د ستاسو په خدمت کې